د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په هکله تازه وینا وکړه. سلام او ښې چېرې د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. تېره شپه د امریکا ولسمشر د افغانستان په هکله تاریخي او مهمې خبرې وکړې. نوموړي د افغان پخواني ولسمشر اشرف غني سره هم د تېرو شته رازونو څخه پرده پورته کړه. جو بایدن په خپله تازه وینا کې وویل، ولسمشر غني امریکا کې ما سره د لیدنې پر مهال سوله ایز حل لپاره مشوره په زغرده رد کړه او ټینګار یې وکړ چې افغان پوځ به جګړه کوي. بایدن همداراز زیاته کړه، څنګه د هغه هېواد لپاره زموږ سرتیري وجنګېږي چې مشران یې له هېواده تېښته کوي او عسکر یې د جنګېدلو اراده نه لري. زه نه غواړم راتلونکي ولسمشر ته جګړه په میراث کې پرېږدم. زه نه غواړم چې د ویتنام په شان خپل سرتیري تر خاورو لاندې کړم. بایدن همداراز زیاتوي چې تېره میاشت ما د ولسمشر غني سره لیدنه وکړه. هغه ته مې وویل چې سیاسي مشران یو ځای شي، اتحاد وکړي او د ضرورت په وخت کې خپل منځي جګړې ته تیار شئ ونیسي. غني جواب ورکړ چې موږ په کلکه جګړه کوو او تیاری لرو، خو غني جګړه ونه کړه. موږ په بیلیونونه ډالر مصرف کړل، مجهز او اردو ځانګړي ځواکونه مو مجهز جوړ کړل، خو دوی جګړه ونه کړه. د بایدن له دغه خبرو څخه ښکاري چې بایدن ټوله پړه پر افغانانو اچولې ده او د تاریخي شرم څخه د ځان خلاصولو لپاره یې یوازینۍ لاره همدغه موندلې ده. په دې هکله ستاسو نظر را سره شریک کړئ. دا وه د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو زموږ سره اوسئ. تر بیا ښې چارې.